لومړی فایل جوړو د سټیک سمپل یا ساده هغه جوړو یعنی ټمپلیټ یې نه اخلو صحیح ده فقط انټیجر قیمتونه سټور کولی شو نو سټیک ډاټ سی پی پی نوم ورته ورکوو هماغه ساده کود ورته کوو لکه سی پلس پلس هر پروګرام چې ضرورت ورته لري راځو لومړی څه کار کوو یوزینګ نیم سپیس مشخص کوو ورته نیم سپیس مو او مین فنکشن لیکو له هغې څخه وروسته د سټیک یو کلاس جوړوو سټیک یا مثلا کلاس نوم ورته ورکوو سټیک دا به دوه ډوله ډیټا ممبرز لري یو پرایویټ اوسیږي په پرایویټ کې موږ سره څه راځي مثلا داسې یو میکانیزم ورته ښیو چې سټیک به مثلا یو ټاپ لري صحیح ده هماغه به څنګه کېږي موږ ته به ښایي چې سټیک تر کومه ځایه پورې رسېدلی ده نو یو وریبل اخلو انټیجر ټاپ دا به د سټیک څه ښکاره کوي موږ ته آخري حد یې ښکاره کوي چې څو الیمنټس یې سټور کړي دي او بل موږ څه اخلو پبلیک فنکشن د دې لپاره اخلو سټیک دوه ډوله اپریشن ترسره کوي یو ته ویل کېږي پوش او بل ته پاپ کله چې موږ یو وریبل یا یو قیمت په سټیک ډیټا سټرکچر کې ذخیره کوو دې ته موږ څه وایو پوش نوم ورته ورکوو کله چې بیرته ترې نه اخلو پاپ نوم ورته ورکوو نو لیکو چې پبلیک یو فنکشن ته مو څه نوم ورکوو وایډ پوش یعنی یو قیمت په سټیک کې موږ پوش کوو هغه قیمت څه ټایپ اوسیږي انټیجر قیمت اوسیږي انټیجر مثلا نمبر بل اپریشن یې څه ده انټیجر پاپ بی یعنی یو قیمت چې موږ ته راکوي دا به ریټرن کېږي یو قیمت به ریټرن کېږي په دې حالت کې موږ چې کوم سټیک ډیزاین کوو دا به فقط د کومو قیمتونو لپاره وي د انټیجر قیمتونو لپاره ځکه موږ دلته ریټرن ټایپ څه لیکلی ده انټیجر مو لیکلی ده او نو دا سټیک یوازې کولی چې کوم قیمتونه سټور کړي انټیجر قیمتونه سټور کړلی شي او دلته مو هم کوم قیمت ورته پاس کړی ده انټیجر قیمت مو ورته پاس کړی ده راځو اوس فنکشنو ته امپلیمنټیشن کوو لومړی دې ته یو کنسټرکټر هم ورکوو په دې ځای کې کنسټرکټر څه ډول ورته کوو سټیک د نوم سره صحیح ده اوس غواړو امپلیمنټیشن ورته وکړو نو څنګه یې کوو د کلاس نوم لیکو سټیک لومړی کنسټرکټر ته ډیفینیشن کوو په کنسټرکټر کې فقط ټاپ مساوي کېږي په څه سره په منفي یو سره یعنی کله چې سټیک لومړي ځل لپاره جوړیږي نو په دې کې به ټاپ یې څه اوسیږي منفي یو تر څو پورې موږ پوه شو چې په سټیک کې هېڅ کوم قیمت هم نشته ده ځکه که چېرته سټیک د ټاپ قیمت منفي یو اوسي دا څه معنی چې هېڅ قیمت هم شتون نه لري ځکه منفي په حساب کې موږ نشو راوستلی صحیح ده نو منفي یو یعنې موږ یا انډکس نشو بللی یا مثلا موږ حساب نشو ورباندې کولی دا موږ یو د خپل ځان لپاره یو نمونې په شکل باندې کوو چې موږ وروسته پوه شو چې په سټیک کې قیمتونه نشته دي له هغې څخه وروسته سټیک دویمه فنکشن ته ډیفینیشن کوو هغه فنکشن ټایپ مو څه ده وایډ دی پوش فنکشن ده صحیح ده د کلاس نوم مو څه ده سټیک او د فنکشن نوم څه ده پوش او څه ورته پاس کوو انټیجر نمبر ورته پاس کوو اوس کوم نمبر چې ورته پاس کېږي کله چې موږ نمبر اضافه کوو ورته څه اپریشن ترسره کېږي ټاپ باید د یو په اندازه سره زیات شي ځکه ټاپ اوس منفي یو ده کله چې یو قیمت زیاتېږي ټاپ قیمت باید څو شي یو په اندازه سره زیات شي هر قیمت چې زیاتېږي ټاپ یو په اندازه سره باید ورسره زیات شي او هغه قیمت باید په یو ایرې کې موږ سټور کړو سمه ده نو موږ راځو په پرایویټ ډیټا ممبرز کې یو بل ډیټا ممبر هم زیاتوو کوم هغه سره نمبرز په نوم سره ټول نمبر دی موږ سره دې ته دا یو ایرې ټایپ ده ځکه په سټیک کې چې کوم قیمتونه سټور کېږي هغه ټول موږ مسلسل قیمتونه دي او په یو ایرې کې سټور کوو نو راځو دلته ایرې د سایز ټاک انټیجر مثلا نوم ورته ورکوو اس یعنې د ایرې سایز ده او دلته هم هماغه اس ورته ټاکو دا چې د سی پلس پلس د سټنډرډ قوانینو مطابق د ایرې سایز باید څه اوسیږي ثابت اوسیږي نو دې ته هم یو ثابت سایز ورکوو مثلا ماکسیمم دا سټک څومره ذخیره لري سره د سټور کولی شي نو کله چې موږ پوش عملیه ترسره کوو یعنې یو قیمت په سټیک کې اضافه کوو نو څه کار به ترسره کېږي نمبرز د نمبرز چې کومه ایرې ده د هغې ټاپ انډکس به څنګه کېږي د یو په اندازې سره زیاتېږي او هغې ته به یو قیمت اساین کېږي کوم قیمت به اساین کېږي د نمبر قیمت ورته اساین کېږي ګورئ کله چې موږ د دې سټیک د پوش فنکشن کال کوو دې ته یو نمبر پاس کېږي هغه نمبر مو په ایرې کې څنګه ذخیره کېږي د ایرې په ټاپ پلس پلس انډکس باندې ټاپ قیمت لومړی څو ده منفي یو ده نو لومړی به یې قیمت تغییر وکړي څو به شي
صفر بشي. نو په نمبرز د 0 کې یعنی د ایرې په لومړي الیمنت کې به لومړی قیمت موږ سٹور کو. سمه ده. لاغې څخه وروسته کچېرې موږ دویم ځل لپاره بیا دویم قیمت پوش کو په دې سټک کې، نو هغه به کوم ځای کې سٹور کیږي؟ د ټاپ قیمت مخکې څو شو؟ صفر شو. دا ځل به څو شي؟ یو بشي. په نمبرز د یو کې به هغه څنګه شي؟ سٹور کیږي به. همداسې هر ځل چې د پوش عملیه تکراریږي په سټک باندې، نو یو قیمت به پکې ذخیره کیږي او د انډیکس نمبر به یو په اندازې څنګه کې زیاتېږي. صحیح ده. لومړی څو ده؟ منفي یو ده، صفر بشي. بیا چې کله دا فنکشن کال کیږي یو بشي، همداسې 2 3 4 همداسې به زیاتېږي. دا موږ سره څنګه شو؟ د پوش فنکشن شو. یو بل فنکشن یې هم پاتې ده چې هغه کومه فنکشن ده؟ پاپ فنکشن ده. لومړی د سټیک نوم لیکو، د کلاس نوم ده، بیا فنکشن ده. ریټرن ټایپ یې باید څه ورته وټاکو؟ انټیجر. ځکه چې کله موږ له سټیک څخه قیمتونه رااخلو باید کوم ټایپ ولري؟ انټیجر. ځکه ټول هم انټیجر قیمتونه پکې سٹور کړي دي. دې لپاره چې یو قیمت رااخلو نو موږ څه کوو؟ ریټرن numbers the top minus minus. صحیح ده. د ټاپ قیمت چې هر څه اوسېږي د هغې څخه به یو کموي او هغه نمبر موږ ته ریټرن کیږي. اما په دې کې یو څه ستونزه شتون لري. کوم کتاب کې چې دا پروګرام امپلیمنټ شوی هغې همداسې امپلیمنټیشن ورته کړی ده. موږ له یو مشکل سره مخ کېږو. دلته باید د دې قیمت موږ یو کنډیشن باید ورته ورکړو تر څو موږ معلوم کړو چې په دې سټک کې قیمت شته که قیمت شتون لري پکې. موږ څه کار کوو؟ دې ته یو کنډیشن ټاکو په دې ډول سره چې که چېرته ټاپ لوی اوسېږي له منفي یو څخه، نو موږ ته څه ریټرن شي؟ numbers the top minus minus. else بغیر د څه ریټرن شي موږ ته؟ -1. که چېرې هېڅ قیمت په ایرې کې شتون ونه لري یعنې سټور شوی نه اوسېږي، نو ټاپ به له منفي یو څخه لوی نه وي، بېرته موږ ته منفي یو ریټرن کوي هر ځل. او که چېرې قیمت شتون ولري بیا به numbers the top minus minus، یعنې ټاپ نه به یو کمیږي او هغه نمبر به څنګه کېږي؟ ریټرن کېږي به. ښه، دا دې لپاره ډیفینیشن جوړ راځو. دلته یو وریبل یې منځته راوړو، د همدې کلاس یو آبجیکټ منځته راوړو. د کلاس نوم څه ده؟ سټیک. او بي جي نوم ورته ورکوو، آبجیکټ ډاټ یو قیمت ورته پوش کوو. صحیح ده. مثلا 45 او بل قیمت هم ورته پوش کوو د پوش فنکشن په واسطه باندې څو؟ مثلا 80. ګورئ د لومړي ځل لپاره کله چې د سټیک د آبجیکټ پوش فنکشن کال کېږي د ټاپ قیمت څو کېږي؟ 0 کېږي. په نمبرز د 0 کې 45 سټور کېږي. د دویم ځل لپاره بیا همدا فنکشن موږ کال کړی دی، قیمت یې څو کېږي؟ 1 کېږي. په نمبرز د 1 کې 80 سټور کېږي. 2 قیمتونه مو سټور کړل، بېرته غواړو همدا 2 قیمتونه ښکاره کړو. نو سی آوټ اوبجې ډاټ پاپ. کله چې د پاپ فنکشن مو کال شي راځي دلته د فنکشن ته چک کوي د ټاپ قیمت مو څو ده؟ 1 ده، ځکه 2 قیمتونه مو سټور کړي. ټاپ قیمت څو ده؟ 1 ده. دا کنډیشن مو صحیح ده؟ یس. 1 له منفي یو څخه لوی ده او که نه لوی ده، نو څه به موږ ته ریټرن کړي؟ numbers د ټاپ ماینس ماینس. د ټاپ قیمت مو څو ده؟ اوس څو شو؟ اوس 0 شو. مخکې څو؟ 1. ګورئ اوس نه 0 کېږي ځکه لومړی موږ ته ریټرن کېږي، بیا یې قیمت څنګه کېږي؟ بیا کمیږي. اوس چې قیمت څو ده؟ 1 ده، نو نمبرز د 1 به څنګه شي موږ ته؟ ریټرن بشي. سمه ده. له هغې څخه وروسته د دویم ځل دپاره چې موږ بیا دا پاپ کړو په دې ډول سره سی آوټ. اوس د ټاپ قیمت څو ده؟ اوس 0 ده. راځي دلته 0 له منفي یو څخه لوی ده؟ لوی ده که نه 0 له منفي یو څخه؟ که نه؟ نو نمبرز د 0 موږ ته ریټرن شي، بیا به د ټاپ قیمت څنګه شي؟ 1 په اندازې به کم شي. لومړی ریټرن کېږي بیا څنګه کېږي؟ بیا 1 کمیږي ځکه څه ډول ډیکریمنټ مو کړی ده؟ پوسټ فکس ډیکریمنټ مو کړی ده. ښه، 2 قیمتونه موږ ته ښکاره شي او 2 قیمتونه مو ورته لېږلي وو. که یې درېیم ځل دپاره بیا زه ووایم چې اوبجې ډاټ پاپ. اوس د ټاپ قیمت څو ده؟ دلته
ماینس 1 ده منفي یو ده منفي یو له منفي یو څخه لوی ده نه کنډیشن غلط ده صحیح ده نو راځي څه موږ ته ریټرن کوي منفي یو ریټرن کوي نور هر قیمت چې موږ هر څومره ځلې پاپ کوو هم د منفي یو موږ ته څنګه کیږي ریټرن کیږي ځکه قیمت شتون نه لري په ارې کې سمه ده راځو پروګرام کمپایل کوو شپېته پنځه څلوېښت او څو منفي یو اول شپېته موږ ته ښکاره کړل ځکه دا په یو انډکس باندې دي بیا پنځه څلوېښت ځکه دا په زیرو انډکس باندې دي او بیا په آخر کې منفي یو ځکه چې د موږ سره دا قیمت شتون نه لري اوس هر څومره چې موږ قیمتونه پاپ کوو بیرته څو موږ ته ښکاره کوي منفي یو په دې سیمپل هغه باندې پوه شولئ چې ساده یې موږ کوو د دې مشکل دا ده چې دا مثلا فقط انټیجر قیمتونه سټور کولی شي نو دې نه موږ څه جوړوو اوس یو ټمپلیټ ورڅخه جوړوو stack template نوم ورته ورکوو .cpp stack کوم هغه کې وایي ډاټا سټرکچر کې کوم نه دا وایي ښه راځو ټمپلیټ سره ور جوړوو ټمپلیټ کیورډ د لومړی بیا څه لیکو کلاس یا هم ټایپ نیم کلاس مثلا موږ ورته وایو چې ټایپ یا هم هماغه ټایپ نیم ده چې په کوم ډیټا ټایپ سره موږ غواړو چې ډیټا ټایپ موږ استفاده کوو هماغه نوم دلته ورته ورکوو له هغې څخه وروسته کلاس نوم یې څه ده سټیک ده پرایویټ ډیټا ممبرز لري لومړی څه ده انټیجر ټاپ اوس هم ټاپ دی موږ سره د همیشه لپاره ټاپ دغه انټیجر ده صحیح ده ټاپ د همیشه لپاره څه دی موږ سره انټیجر ده ځکه په هغې باندې فقط موږ حساب کوو د ارې انډکس نمبر په شکل موږ استفاده کوو نو موږ دا څه نیسو انټیجر یې بیا هم نیسو ځکه چې دا فلوټ کېدلی نه شي راځو سایز ورته ورکوو انټیجر اس د ثابت قیمت بیا هم هغه کوو او څه ډول نیسو کانسټي نیسو یو ارې منځته راوړو د ارې ټایپ به څه اوسېږي ټایپ به اوسېږي ځکه اوس موږ انټیجر نشو لیکلی موږ غواړو چې هر ټایپ قیمتونه باید دې ته پاس کړلی شو نو ټایپ نمبرز سایز به څومره اوسېږي اس چې موږ پورته ډیکلیر کړی ګلوبلي دا به څه اوسېږي دا به سایز وي له هغې څخه وروسته پبلیک فنکشنز ورته ورکوو په پبلیک فنکشنو کې لومړی څه ورته ورکوو کنسټرکټر څه ډول ورته ورکوو سټیک صحیح ده او بله فنکشن ورته ورکوو واید پوش دې ته به کوم ټایپ پاس کېږي ټایپ اوسېږي صحیح ده یعنې هغه ټایپ به یا انټیجر وي یا به فلوټ وي یا به کرکټر اوسېږي هر ټایپ چې په رننګ ټایم کې ورته راځي هماغه څه ده هماغه ته به اتومات کې یعنې که هر ټایپ انتخابي هماغه ټایپ په هغې باندې ریپلیس کېږي ټایپ نوم ورته ورکړو نمبر که ډیفینیشن بیرونه ورته کولی شو دلته کلاس منځ کې ورته کولی شو واید بله فنکشن څه ده پاپ اما دا باید واید نه اوسېږي باید څه اوسېږي ټایپ باید اوسېږي ښه اوس راځو څه ورته کوو ډیفینیشن ورته کوو کله چې موږ د کلاس د ټمپلیټ د فنکشنو لپاره په کلاس کې بیرون له کلاس څخه ډیفینیشن کوو بیا هم څه ورسره لیکو ټمپلیټ به بیا هم ورسره لیکو ټمپلیټ کلاس یې څه ده ټایپ ده او کومه فنکشن لپاره ډیفینیشن کوو د کلاس نوم څه ده سټیک ده او فنکشن یې څه ده دا ټایپ په لوی هغه باندې کې اوسې شو په کنسټرکټر کې به څه کار کوي ټاپ په مساوي کېږي په څه سره -1 سره هر کله چې آبجیکټ جوړېږي باید دغې ټاپ موږ څنګه کوو -1 یې تر څو پورې ګاربیج ویلو ترې نه ختم شي موږ خپل چې کوم
لاجیک مور باندې امپلیمنٹ کوو هغه باید انډیکس نمبر دی باید صحیح ده څخه موږ شروع کوو خپل پوه شي دقیقاً موږ ته معلوم وي چې د ټاپ قیمت څو ده نو ځکه یې موږ څنګه کوو له منفي سره انیشیلایز کوو بله کومه فنکشن ده کلاس دغه ریټرن ټایم څه ده واید نوم یې کلاس مو سټیک ده ټایپ باید دلته هم ورسره ولیکو او بل فنکشن نوم څه ده پوش او څه ورته پاس کیږي ټایپ قیمت یو نمبر ده څه مشکل ده پکې stack type او push function ده type number د ترازی په دې کې موږ څه کار کوو قیمتونه سټور کوو numbers ښه مشکل په همدې ځای کې دا type ده او دا مو څه نیولی ده په کوچنیو حروفو ده صحیح ده اوس صحیح شو دلته چې کوم څه ټایپ کوئ دلته به تاسو ورته متوجه وئ هغې ته نوم یې باید کیس سنسیټیو فکر مې ورته صحیح ده ځکه مخکې موږ ټي په لویو حروفو لیکلي او دلته صحیح نه پېژندله نو راځو کله چې موږ غواړو یو قیمت ورته اضافي کړو په کوم ایرې کې تغییر راولو په نمبرز ایرې کې تغییر راولو او د نمبرز ایرې ماینس کوو او څه ورته ساین کوو پلس کوو آفرین څه ورته ساین کوو نمبر ورته ساین کوو کوم نمبر چې موږ ورته پاس کړی دی هماغه ورته ساین کوو لومړی قیمت منفي یو ده څو بشي صفر بشي او نمبر ورته پاس شي همداسې هر ځل چې زیاتېږي لکه مخکې چې موږ امپلیمنټیشن ورته وکولو فقط په دې فرق سره مخکې موږ انټیجر ورته پاس کوو اوس څه ورته پاس کوو ټایپ قیمت ټایپ هر څه کېدلی شي او بله فنکشن یې څه په نوم سره ده ټمپلیټ کلاس ټایپ او stack مهرباني ښه ریټرن ټایپ یې څه ده ریټرن ټایپ یې ټایپ ده صحیح ده د کلاس نوم څه ده stack او د فنکشن نوم څه ده pop څه به ریټرن کوي دا کنډیشن ورته ورکوو لکه مخکې موږ کنډیشن ورکوو ریټرن کوو او وایو که چېرته څنګه کنډیشن ورته ورکوو که چېرته ټاپ له منفي یو څخه لوی اوسېږي نو څه دې ریټرن کړي موږ ته نمبرز د ټاپ ماینس ایلس منفي یو صحیح ده که چېرته قیمت شنو لري منفي یو دی هر ځل ریټرن کوي نو هماغه مخکې څه ډول ډیفینیشن و اګزیکټلي هماغه ډول دې ته موږ ډیفینیشن وکولو په دې فرق سره چې دې ته موږ اوس جنریک ټایپس پاس کولی شي یعنې هر ټایپ چې موږ وغواړو هماغه ورته پاس کولی شي که فلوټ اوسي کرکټر اوسي که ډبل اوسي که لانګ انټیجر اوسي که هر ټایپ اوسي موږ څنګه کولی شو دې ته اوس پاس کولی شو اتومات ټایپ همغې ته کنورټ کېږي راځو اوس قیمتونه ورته پاس کوو څه ډول یې ابجکټ منځته راوړو stack کوم قیمتونه ورته پاس کوو فلوټ نوم یې څه ده object ډاټ push قیمت ورته پاس کوو مثلا 15.6 بل قیمت ورته پاس کوو 9 او بیرته یې ښکاره کوو کومه فنکشن باندې ښکاره کوو او object ډاټ په دې فنکشن یې بیرته ښکاره کوو که چیرې یو بل ځل هم موږ د pop فنکشن کال کوو نو څه موږ ته ریټرن کړي -1 به ریټرن کړي راځو پروګرام مو کمپایل کوو نهاویه 15.6 او په اخر کې څو ریټرن کړل
ماینس 1 دلته کولای شي تاسو انلاین ورته ورکړئ څو پورې قیمتونه صحیح ښکاره شي. اوس ټول موږ ته یو ځای ښکاره کړل نهاویه، ځکه موږ آخري قیمت نهاویه ورته ورکړې ده په 1 انډکس باندې ده، او بیا 45 دي، او بیا په آخر کې منفي یو ده. ولې منفي یو ټرن کړی؟ ځکه چې موږ دا یو ځل پاپ فنکشن کال کړی ده او په دې ایرې کې کوم قیمت شتون نه لري، نو کوم کنډیشن مو صحیح شوی ده؟ د کنډیشن دویم برخه ایلس پارت صحیح شوی ده او منفي یو ریټرن کیږي. اوس هر څومره چې موږ پاپ کوو موږ سره قیمت شتون لري، هر ځل به څه ریټرن کیږي؟ -1 ریټرن کیږي. نو د دې سره موږ وکولای شو چې یو داسې سټیک جوړ کړو چې هغې ته هر ډول ټایپس پاس کړو، هم فلوټ، کرکټر، انټیجر. مثلا تاسو کولای شئ وروسته بل الیمنټ د جوړ کړئ سټیک انټیجر قیمتونه ورته پاس کړئ، ورته وایئ چې obj2. صحیح ده؟ دا څنګه کوي؟ قیمتونه ورته پوش کړئ او بېرته یې ترنه پاپ کړئ. بل ټایپ مثلا جوړ کړئ سټیک، هغې ته څه ډول قیمتونه پاس کړئ؟ کرکټر obj3. دریم ابجکټیو اوسېږي، دا هم پوش او پاپ قیمتونه تاسو کولای شئ ورته هغې کې. نو د یو کلاس په واسطه باندې موږ څه کولای شو؟ هر ډول قیمتونه ورته پاس کولای شو او بېرته یې ښکاره کولای شو. صحیح شو؟